الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. زمانګ استاد رب هغه حکیم ذات دی، د هغه هر حکم په حکمت بنای. د دې د وجه علماء مفسرین د الله رب العالمین د اوامرونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتونه مختلف حکمتونه د پاره د فائدې او باسي. په دې باب کې علما د قرباني مختلف حکمتونه ذکر کوي. بعضی دا غینه ان شاء الله تعالی د فائدې د پاره موږ په دې نننی درس کې بیانو. دا حکمتونه نه لاولنې حکمت هغه علما دا ذکر کوي چې قرباني دا د تقرب الى الله او د دې په ذریعہ سره سړی الله ته نږدې کیږي، ځکه چې دا عبادت ته او هر عبادت بنده د دې لپاره کوي چې سړی په الله ته نږدې شي. دویم حکمت هغه علما دا ذکر کوي د قرباني چې دا د ابراهيم عليه السلام او د اسماعیل علیه السلام چې دا غي تفصیلی واقعا الله رب العالمین قران کریم کې په خپل ذکر کړي. مفسرینو دا غي په تفاسیرو کې ډېر اوږدو تفاسیر کړي دي. په هغه واقعا کې الله رب العالمین ډېر ناشنا عبرتونه زموږ استادو د پاره کې خوستي. علما دا غي نه مختلفي فائدې او باسي. الله رب العالمین د دې دوه قرباني د قیامت پورې دا غي یاد تازه کول جاری ساتلي دي. او الله رب العالمین په خپل بندگانو باندې هر کال د ابراهيم عليه السلام او د اسماعیل علیه السلام د هغه قرباني د عظیم قرباني یاد تازه کوي. د غشان دریم حکمت هغه علما دا ذکر کوي چې د قرباني د اسلام د شعائرونو ده، د اسلام د نخونه، د اسلام د علامونه ده چې د دې په بنا باندې سړی پیژندل شي چې دا سړی د اهل اسلام نه دی، دا سړی مؤمن دی، مسلمان دی، د الله رب العالمین حکم هغه په خپل ځای باندې پورا کوي او د الله رب العالمین د رضا لپاره دا قرباني کوي. څلورم حکمت هغه علما دا ذکر کوي چې قرباني دا په فقرا او په محتاج خلکو باندې د وسعت او د خوراک د پراخي یو سبب دی. محتاج او فقرا او مساکین غریبانان په عام روټین کې د څخه خوراک نشي کوي د غربت په بنا باندې، د غټ اختر په وجه باندې، د قرباني په سبب باندې الله رب العالمین هغه تم خو خوراک ورسي. صاحب د قرباني والا فقرا او مساکین هغه غوخه صدقه کی هغه تم پکې خوراک ملو شي. پنځم حکمت هغه علما دا ذکر کوي چې دا په خپل نفس باندې په خپل اهل او عیال باندې د خوراکي هغه فراخت ته او دغه شانتي د خوراک او ساعت ته د مال فراخي د یو قسمه چې په خپل اهل باندې سړی په خپل ځان باندې په دغه ورځو کې خرچو کې خوراکو کې هغه د قرباني په شکل باندې. د دې د وجه حدیث کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای ایام التشریق ایام اکل و شرب. ایام التشریق دا د خوراک او د اسکاک ورځې دي. په یو حدیث کې دا سم راځي چې د الله رسول په دغه ورځو کې د روزې نیولو نه منع فرمایلی ده، د دې لپاره چې بندگان په دغه ورځو کې خوراک وکړي. شپږم حکمت هغه علما دا ذکر کوي چې دا سبب دی د الفت. سړی قرباني وکي د قرباني غوخه هغه د خپل دوستانو او رشتہ دارانو ته
به تور هدیه او تحفه ولېږي د دې په بنا باندې سړی سره خپل منځ کې هغه مینه محبت پیدا کیږي رشتہ دارانو خپل منځ کې مینه محبت پیدا کیږي د دوستانو خپل منځ کې مینه محبت پیدا کیږي د دې د وجنه حدیث کې راځي دا الله رسول فرمای تهادو تحابو تاسو یو بل ته هدیه ورکوي که هر څه غوخي په شکلی تحابو الله رب العالمین به د دې هدیه په بدله کې د یو بل سره مینه تاسو پیدا کی دغه شان وم حکمت هغه علما دا ذکر کوي چې دا شکر الله علی نعمت الحیات قربانی دا د الله رب العالمین شکر استل دي د زندګۍ په نعمت باندې چې الله رب العالمین ماته صحتمند زندگی د اسلام والا زندگی پروغ صحت زندگی الله رب العالمین ماته راکړي او ته د هغه شکر د قربانی په شکل کې ادا کړي دغه شانتي اتم حکمت علما دا ذکر کوي چې دا تحديث دی د نعمت الله الله رب العالمین په خپل بندگانو باندې مختلف نعمتونه کړي الله رب العالمین فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها زما بندگانو کو زما د نعمتونو حسابم شروع کو لا تحصوها نشي شمارلې ډېر نعمتونه الله رب العالمین په خپل بندگانو باندې کړي چې دا هغه د حساب نه د موجوده دور کاکولیټری او هر قسمه وسایل داغه نه عاجز راتلی شي الله رب العالمین په خپل بندگانو باندې ډېر پراخي کړي ده ډېر نعمتونه کړي په هر لحاظ سره الله رب العالمین په خپل بندگانو باندې نعمتونه کړي نو دا قرباني دا الله رب العالمین د نعمتونو یو قسم تحديث شو ځکه قران کې الله رب العالمین فرمای واما بنعمت ربك فحدث او ته د خپل د رب نعمتونو تحديث کوا بیان کوا خلق ته خایا چې الله رب العالمین دومره رحیم ذات دی دومره کریم ذات دی چې الله رب العالمین په ما باندې بشمار نعمتونه کړي ډېر نعمتونه الله رب العالمین په ما کړي دي دا د قربانی په شکل تحديث بنعمت الله شو نهم حکمت هغه علما دا ذکر کوي چې په دې کې مشارکت الحجاج دي حاجیان د حج په موقع باندې هغه عظیمه قربانی خپل الله رب العالمین ته وړاندې کوي او د حج په موقع کې الله رب العالمین ته ساروي علی او قربانی کوي د دې لپاره چې الله رب العالمین د موږ ناراضي شي الله په موږ ته اجر راکړي د حج په موقع باندې هغه قرباني کوي عام بندگان هغه دغه اختر په ورځ باندې د حاجیانو سره مشارکت کوي او د هغه د قرباني په شانتي قرباني په خپل کورونو کې کوي د دې د وجنه شیخ الاسلام ابن شیخ صالح العثیمین رحمه الله فرمای چې الله رب العالمین په خپل بندگانو باندې یو عظیم احسان او نعمت کړی دی د قربانی په شکل باندې چې حاجیان د حج په هغه عظیم رکن کې قربانی کوي او دلته عام عوام الناس په خپل کورونو کې د حاجیانو سره مشارکت کوي او هغه قربانی کوي دغه شان نور حکمتونه ماغه علماء ذکر کړي دا یو څو د پاره د فائدې موږ بیان کړو الله رب العالمین دې موږ تاسو ته په قران کریم باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العالمین دې زموږ عملونه په اخلاص باندې بنا کړي وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دا دین خدمت کوي دا څومره بختور د زما جانان د سریقت عسكر دا زما جانان د سریقت عسكر دا دین خدمت کوي دا څومره بختور د زما جانان د سریقت عسكر دا زما جانان د سریقت عسكر دا